ته پوښتنه شوې ده چې د کاټیني چرګانو غوښه خوړل څنګه دي. هغه کاټیني چرګان چې د ایران نه یا د نورو ملکونو نه راځي، نو خصوصا د کفري ملکونو نه، د دې ټولو خوړل درست دي. احکام الذبائح د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب کتاب دی، په هغې کې په دې باندې مکمل تحقیق ذکر کړی دی، بلکې هغې خپله مشاهده هم ذکر کړې ده چې دغه مذابحو ته چې کوم ځای کې دا ذبحه کېږي، زه هلته ورغلی یم، دا په شرعي طریقې سره نه ذبحه کېږي. که په خپل ملک کې کوم ځای کې واقعا شرعي ذبحه کېږي، داسې نه چې ګینې په هغه چاړه باندې بسم الله لیکلي، بسم الله الله اکبر، په هغې کار نه کېږي. بس بهتره طریقه دا ده چې د ټولو نه زیاته غوره خو دا ده چې دا پارمي چرګان بیخي استعمال نه شي. دا تقوا ده، تقوا دا ده چې پارمي چرګانو نه تېرېږئ. یو خبره پکې دا مو کو زموږ یو استاذ محترم هغه به فرمایل، وایي هغه چرګ به څه کړي چې هغه نه اذان کوي او نه چې دی نو معامله کولی شي، په چرګو باندې خیږي نه، دا به څه کړي. نو جارېږه د هغه چرګانو نه چې هغه کوم کورني چرګان دي، هغه کې دا ټول ترتیب برابر دی، نو دغه شی صحیح نه دی. بس که پارمي چرګوټي څوک استعمالوي چې دلته یې ذبحه کړي، باقاعده په شرعي طریقې سره یې ذبحه کړي، نو یو پکې مشکل نه وي. السلام علیکم ورحمة الله.